پاکستان کې سیاسي کړکېچ. شیخ رشید وایي اسلام آباد ته PTI لاریون خونړی هم کېدای شي. جزئیات یې هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د کورنیو چارو پخواني وزیر شیخ رشید ویلي که چیرې موجوده حکومت د روان میاشت له 11 نیټې څخه وړاندې د نوو انتخاباتو نیټه اعلان نه کړه نو د پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ته لاریون خونړی هم کېدای شي. خو د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وایي راتلونکي ټولټاکنې د 12 نه نیولې تر 14 میاشتو موده کې کېدای شي. هغه وایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف پر ضد قضیې نه دي جوړې کړې خو حکومت به د دې مقدمو تحقیقات کوي. بلخوا د کورنیو چارو پخواني وزیر شیخ رشید ویلي دي چې که چیرې موجوده حکومت د مای میاشتې 11 څخه وړاندې نوي انتخابات اعلان نه کړل نو اسلام آباد ته د تحریک انصاف لاریون خونړی هم کېدای شي او بیا به حالات د کابو کولو څخه بهر وي. پخواني وزیر دا هم ویلي دي که چیرې عمران خان ورته اجازه ورکړه نو دوی له ادارو سره خبرو ته هم تیار دي خو لومړی به حکومت نوي انتخاباتو اعلان کوي. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.